بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څرنګه د مو خوښی کتین کې شو سره برابر ټیک ټاک اول هو دا ویډیو فول وګورئ په تیرای ما فول وګورئ دغه ویډیو جوړول نو بعد څرنګه راغی مو تقریبا سه ورځې شلې چې زه پوسټینه کوم واغه پوسټینه اتفاقا داسې پوسټینه دي چې اده پولیس سره تړلې دي نو په اشه اکثر ملګری کمنټس کړی دي زره ملګری دا ویلي دي چې جمشید ته چې کله د جیل نه فلوس شو ہے به ته اس پولیس په شګه راغی اسی چګونه په شګه راغی آیا دغه نه حل کې سره تو ډیل کړه دا زنه خلک قسمه کمنټی نه کوي او زه هغه خلک سپورټ کوم اپریشیټ کوم چې سیک په مو باندې سوال کوي مونږ سیک سوال غوړي هر ژوند کیتا میشتو سے دا وی کنه چې میشتو سے په نوجوان طبقه شه شعور روغلا دا شعور لیا ډېر مل روغلا نه دا شعور تشي تا وی دا به زه په دغه ویډیو شه درته شاین چې شعور تشي تا وی اول هو زه دغه خبره وضاحت درته وکړم چې شکر الحمدلله مو د چا سره ډیل نه دا کړه دا سه شکر الحمدلله سه کښتانه په یک ورځ زه خپل ځون مرک بلکې مو ته نه به په دغه ور باندې جامدین په چار نه دا چې زه د خپل پښتون ورېر د پوره پښتون د پوره په دا خوره باندې زه منافقت کوم یا د چا سره ډیل کوم به مو ته جامدین نه دا په چار پهله خبره خدا کا چې زه تین پوسټ کوم د هغه مو 100% د ایګه ثبوت چې سه پر مو ته خپل ملو شوی نه زدا سه پوسټ چیرې نه کوم یا چې زه تیمه خبره کوم به اچ سه پر مو خپل ځون صحیح مکمل تخت رسول نه به خبره ز چیرې نه کوم شکر الحمدلله مو پرینیو پوسټ کړو مو د چا سره شکر الحمدلله په د پولیس ر ډیر عزتمن ډیر بهادر ډیر ننګیالي ډیر غیرتمن د افسرونو نو څخه د کانسټیبل پر د ډیر عزتمن شته پشه وزه د ایګه په حق شي د ایګه سره پرینیاو ننیای و سبو واو و بیا داسې خلک شته په د پولیس ډپارټمنټ ر چې دای دغه وردی ناجایز استعمال کوي غلط افاری نه کوي درې درويخ په حال کې بند ورته پی او د خپل پاور چکیم د دانه جایز استعمالای زه بالکل یا د ایغه فرعون خلاف یم ا د ایغ زوی ته د پلوټشي چا په پېښور شرنوستا زه د ایغه خلاف پرینیاو ننیای او چې سه پر جامدین وی د ایغه خلاف وم زه چیرې یا پولیس داسې مو چاته نه دی ویلي چې ته ټول پولیس چې تیم دا ټول پولیس ګډ ورته په شټه کې دلم چون کسون یې داو او چې زه تیم پوسټ کوم یا تیم خبره کوم به مې پلاله بتلی وستا چې ایغه خبره تو سے پخپل چې تو سے پخپل ستر کې بندې لیدلی لپاره د خپل غوښه مې اوریدلی د ایغه خبره ته تو سے ته سچایي او د حقیقت پته نه لګیږي زه شکر الحمدلله د چا سره د ډیل کوله ولا نه زه داو یې چې یو ایسیچو چې دای اول اس په د شعور باندې در ترسه چې امیش شوی شعور پاس ترسي چې کله پولیس مونږه دوران نه کباندي تی 55 لیسنس مو سره په جیب شي اس چې د تیمه خبره زکاو به د په کمنټ سیکشن شرطوي چې د ز په دروي غوي به تو شرطوي یې کانی به عزت ثابت کوم چې کله په نکباندي باندې ترسه به تو نه تی 55 پټای لیسنس در سرای به پهلا تو نه لیسنس وخست شي به د په درې دروي په دوکا شټانه تنه کی چرسا مش خالی ویریفیکیشن کوي به چې تاسو نه غټانه ته ورنوځه به تونه موبایل او خست شي چې زون ته خبره به تو تا 15 ډبلې پرچا دیرږي او په هغه پرچا شه دالی کلی چې په موقع باندې دنا لایسنس نو حالانکه ته نه لایسنس وی ایس د شعور درته شاین چې شعور په پاستا په میشر سی چې کله ټیم ایسی چې مو ته 10 اف آی آر روکی چې مون لایسنس وی او دای دغه باوجود مو ته پرچا روکی به زدنه په بل طریقه پته نشه کوي خو دغه د باندې سره غون ریلیټډ اسی چګون دي به په کلی وطن باندې ورته کښنه زایورر عزیز تربیر ویلاره به په کلی باندې خبرو تاوکا چې پرین زدر باندې دراونو په 2000 مو سره نجایز کړی مو سره لایسنس وو د 100% د تو سره نجایز کړی دو د وردی نجایز استعمال د تو سره کړه دغه تشاور وی چې به ته دغه پښتنه وکا دوام دغه چې ته کله تو نه 400 اول خو زر ټول اوان ته داوی چې خدا را چارس آیس نه راځي د تیمه نشه پېښې دي د پرېږ دي د څه خلک سره تعلق مشرایي
بغیر لیسنس یافته اسلام شرایه دا بالکل قانوني جرم ده، دا په قانون شه جرم ده چې به کله ته په یو ځای باندې ورسېل یا پولیس ولته ودرای به داسې د یو سیګریټ چارج درنه ونسي به چې د یو سیګریټ چارج درنه ونسي به ایره چې ته اف آی آر تور خبره به په آشه 250 ګرام لیکلي 500 ګرام لیکلي 1000 ګرام لیکلي به شعور دغه تاوي چې ته به سبوته چې ته کله دا غونډه د اف آی آر سامنا وکې به سبوته دغه سچونه پښتنه وکړه په کلی شه عزیز تر بیر ځای ورېر وې دی چې پرینده ز په یو جرم په شنی ولاو خو چې مو سمره حق وې هم را ودر په شلی کلا تو دا 250 ګرام ویلر په شلی کلی دی میشته په زونه شعور رو والی و غلط ته غلط وی ول یار بندای به دغه دا طریقه دو چې د ایګه سچونه په کلی وطن په زیور په پښتنول باندې پښتنه وکړه د وردی ناجایز استعمال کو چې د توته د یو سیګریټ 400 په زوی 250 ګرام در په شلی کلی دی ا دښي زکه سم در تکم ا دښي ز په جماعت چې قران در تکم چې مو غیر قانوني اف آی آر لیدلې دي مو لیدلې دي چې د پټکړی نه آیس یا جوړ شوې دي بلصفه پودر سدي دغه نه هیروین یا جوړ شوې دي پودر یا په خلک په شلی کلی شوې دي د نکریزي نه مې 4 سیالي دلې دي مو ته په عدالت شه د جج په مخ باندې دا ویل شوې دي ځکه چې په ایک زوی شه مو صاف انکار کړه دا مو شکر الحمدلله چې په عدالت شه مې پښتنه وکړي چې مو د 10 دروغجنی اف آر مخالفت کړه دا او جج ته مې صفه ویلي دي چې د اف آی آر شه زینانه د په دروغ دي به په ایک جج په مخ مو ته د ټکا شو دا چې جمشید کته دغه کیسه نه منکر شله به وزه په تو باندې داسې لیکلو کو چې دای د منشیات فروش سره ملاو د یو حاضر سرویس جمشید سره سیکی اور سره کای پولیس ډپارټمنټ یور سره کای د ایک کیسه جواب در کاو چې د زنه ملګری وی چې ته چر وتله به ته پولیس په شټاګه وې زه دا خبره درته وکم چې مو د بنو ډي پی او ضیاء الدین چې کلر بدل شو به مو پوسټ ته کړهو چې ډېر نایس کاستا ډېر غیرتمن کاستا او ډېر بهادر پولیس افسر دا په ایک ټیم شه د بهادری چرچې وې زمانه د شي ازکه سم درته کوم چې د ډي پی او ضیاء الدین د ډي آی جی عمران شاهد و یو سی چو شعار سړی ته پته دو دوا ور د ډي آی جی او ډي پی او د مو د پورا د مړی د قاتل کوله پروګرام جوړ کړه دا او یور به سی چو په شاملو دا ته وشای چې زکلا گرفتار شم او دا باندې اپ ایسه خو شو ویلی دا وت دروغزینه شو چې سیم را دی و چا ور دی خو چې زه پتی مو ورس گرفتار کېدل په اورس په مشوم باندې میټینګ شو دا په مشوم باندې میټینګ شو دا ارنګیر سه کان دی هر سړی ته پتا دو د هر کیسیر ته پتا دو چې سمره پیسې ډیل شو دا خو د مو د مارک د پورا دا ساشو وی دي چې به زکلا گرفتار شوی د خریپور نه په 21 تاریخ باندې زکه گرفتار شو په 21 تاریخ ز دی وړای په جیل شي او په 22 او په 23 تاریخ مو ته اف آی آر روکېږي دروغزینه اف آی آر زی زکه مخالفت کوم چې د مو زندگی ته باکړه چې د مو غوند د مو بل پښتين ور زندگی دا سټي ډیو د پولیس ته باندې کی په دروغزینه یو شي چې سمره مجرمو د ایک جرم مطابق اف آی آر دروکای زوه مقابله کوم او د دروغزینه اف آر نه خدای در باندې روستي نو خو چې کله در باندې روشي به عزت ته وشای چې سرانګه زه چې کله په پېښور شه دی سی ټي ډي چې کله زه د خریپور یغنه یغکړنه و مو حالات خراب شول به د سی ټي ډي د دش الارش هسپتال د پرون گوادي اده شه داسه دوا پینځن نه را پښتون گوادي چې دغه سی ټي ډي شوی افسرو ایک چې ځکه هسپتال ته بیتنه به متناسته په پینا وکړ نه کولو خو د مو د اپریشن د پورا دی دروغزینی د صحتینه کول چې د جمشید ته توسه اپریشن ویر کیه او په ایک ټیم د مو د مارک مکمل پلانینګ جوړ شو شکر الحمدلله چې ا ډاکټرون په مو ودرېدل زی پېژندنه خو د دې دغه دروغزینی د صحته او د ارشینا انکار یو نو کو چې لیاوي مشته جمشید د صحت کای ولیاوي د جمشید وریر تر پلور چې د فیملی سره ریلیټډ وي او د صحت کای دمره مو د پورا پلانینګ نه جوړ شوی دی زه بیا دا درته وایم چې په پولیس ډېر عزتمن ډېر غیرتمن ډېر ننګیالي خلک شته سپوی غریب ا د گیټ او د ډټسن وستړی لکول پر محدود ده یو سپوی غریب ته شایو کی هغه خپل موټر سایکل چې پلیار شونسی بی بی آر خلاصوای نشي مو د جونیئر رینګ ته پورا چې سمرا چغه والی دي سمرا کونګه می والی دي ا تو سے تا پتا دو تو سالی دنو زه چې په تیم ټیم شه د ډي پی او سره پی آر او پته شوم به مو د ټکا ورته کړه د ډي پی او سه چې د ټیم اصلاونی ولشي ټیم منشیات اونی ولشي ټیم د وکړه مکړه اونی ولشي دغه کچره داسې وکي چې مش هفتوار لیا په 15-20 دن شه مش د هر تانه د بانو سوشل میډیا په شرای چې مش دی ته پریکټیکل وشای
چې ټیم اصلاني ولې شوې دو ټیم چاس نیولې شوې دي ټیم آیس نیولې شوې دي ټیم هیروین نیولې شوې دي ټیم کارتوس نیولې شوې دي ټیم تشای نیولې شوې دي بي ډي پی هر سره ومنله خو په دغه ځای شزنه داسې کسان وی چې هغه مخالفت وکړو وی چې نه دا میش په منظر عام نوروالی ویره نوروالی چې تکلا اصلا اونسه ټیپاک ته ونیو به اول هو سعید و شهود نیو اصلا لیسنس یې نشته ورکا اف آی آر ورکا خو به دغه اصلا په ملخانه شک شیر نه کچېره به تو لیسنس دوراو خو به تو بوسه کبه چیرې تو نو یوستو به سی چو په خپل بنده وبوسي د شي ز چشم دید گواي دا سه ډېر حل گوادي خو سه په بشا کې دای نشي او زه خو صفا ورته وي ځکه چې مو زندگی تبا کړی دغه حل کېدو مو زندگی چې کیما دو پاشه چون افسرون چې کیم دي دا پشه میلاو دي نن یا په دغه باندې بندې دي او چې سکه سم 10,000 برابر نقصان تر رسېږي سټیټ دوامه دو کو वो इंशाल्लाह د ټکا ورته کاون ضیاءالدین تاوی ضیاءالدین صاحب आपको शायद पश्तो समझ नहीं आती उर्दू में बता रहा हूँ कि एक ना एक दिन में इंशाल्लाह अदालत के कटोरे में आपके साथ मैं आमना सामना करूंगा अगर ना किया तो तेरी वाइफ की चूड़ियां मैं हाथ में डालूंगा इंशाल्लाह अगर मैं खामोश हूं तो इस वजह से खामोश नहीं हूं खामोश इस वजह से हूं कि मैं आपकी और मजीद ज्यादतियों का इंतजार करवा रहा हूं ये स्पेशल ज़ियाउद्दीन साहब के लिए और ए बानी डीआईजी से कीमदा اخو د مشروم نه بعد خپل نه شای دایدا خو یو د دې بل د زکه چې ادمو از به هر حال ان نه پښه ټارګټ کاو زکه چې هغه خو ډېر خلک ته پته چې د ایک سره دایدا دغه نه بعد بس به دا صحیح چې نه شای یو شای چې د عوام د پورا جرم دا به د تیم افسر دا دا سیکتی د لوند د گورنر پیدا شو دا کپوسنه په مزیر کیز دا چې دایدا به شروب شی به د پورا لول دی دایدا به نه پارټي کای به د پورا لول دی و مو پښتین ځای ورره او مدمره مچس داسې سیګریټ چې چارج چېونه به تو ورکه 250 ګرام 500 ګرام د چې د ټیمه خبرې کاو کا پداشه مو 1% دروي وی یا مې ثابت نکړل په چوک بازار شوه د ټول باندې عوام ته زون شوټ کو زون ویګو او شکر الحمدلله نن د شعور د پوره توسه ته د پوسټینا کاو د شعور د پوره د کیسې درته کاو چې مش سره خو چې د تشای کېږي دا خو مش برداشت کوي لګیای فیس کوي خو توسه نو ورکاو په توسه باندې د لیار نه جوړاو زه د غونډې چې چګونه مخالفت نه کوم شتا ډېر عزت منشتا پشه ډېر خیرات منشتا پشه خو خاص کر چې کیم سوداګر دي کیم بلیک میلر دي کیم پیسې وخلی کیم اصلا دا نو رواج ورو در څنګه لار بر دزینه وشي بس بګاټه ډېر شي وی چې موته کسون روکا دزینه دې کړی دي مخ نه دې کړی دزینه بس کاس در نه بي اس کدا څه دروي کوي به تو سه وی به کاس در نه بيزي به توي ټلیفون در پشه رکی چې لسندوري اصلا لیاله سندوره دوټي پک دا غونو کني یمره مشلکان تا کاو له هو پتو وروي خوشي وی در بنده داس وی د نه کړه بل چا وی کړي داسه کا سوچتا چا د دزول ندي نه کای دازینا زنه کا سونی کای د دې کې کول او د نه کول دوړه خبره تا کاو بدای تو تاسو شه پرچا دیر کی غلطه پرچا دیر کی شعور دغه ته وی چې سبوت دنه پښتنو کا چې ته مت د غلطه پرچا ویل وکړه تو چیرې دی ډیوټي ول کا سونو دازینا چې چا کړي دیار نه سکنه دښیتا سپیشل د ټکا در تکاو چې کله کېرته پلیز در نوځي دښی ته ګوره چې د مو کېرته پرایویټ سړی خو نو سره نوځي پلیس ول وی قدر یې کوي چې تو شتیم جرم وی اول خو د ایغا زلاو کا مجرم یې د ایغا زلاو کا نه منه کېږي تو پکې پلیس نه نوځي به کم سے کم دا ګوري چې د سره لیډي کنسټیبل شتا کنه کچېره د سره لیډي کنسټیبل نه د تو د کېر چر دیواری توهین کوي لوړ شخصي عدالت ته لوړ او په عدالت شه دښی په د باندې ریډو کا چې تو د مو د کېر چر دیواری په مال سره کړه تو په دښتم چرتله تو سره تشایو تو سره لیډي کنسټیبل چې بغیر د لیډي کنسټیبل نه یو کېرتا دی وی سی چوي اجازه نشته چې دای درنه نوځي چې تاسو ته پاتای او کبه تاسو ته خون دی تاسو وی چې نه داسې دی بیا تاسو خپل شوبات دی زه چې کیما تشای مولی دلی دی تشای مو فیس کړی دی مو درته ونول چې مو د ژوندۍ د ختمولو د پورا 101% کوششونه شوې دي ارسیر سره کړی دي خو بیا یا زه دا وین چې مو ته عزت ذلت مرګ ژوندۍ و رزق و تنگ دستی دا یو الله رو کوي نن چې دا ویلوړیو دغه ډېر بغیرته افسرونه په سترګه شخلای چې دا ژوندۍ ویل دا کانی دغه خو د مو د مرګ د پوره دا سودا وکړي دي یو سړی چې د جذب مخشتو ته د ټکا کوي چې په توګه زدا سه ولیک چې دا د منشیت فروش سره ملاو دا کانی ته درويخ په د سړی باندې ویا او خدای مې دا قسم وي چې په عدالت شه سم را یا شهادتینه کېږي
نن نه بعد یغه ته دا وایي چې تیم کسون وکیل نسی وکیل دا باقاعده سپیشل پیغ باندې قسم خلفیه قرآن د پوکي چې زه چې سوی دا وزرشتیا وي به تو ګوره چې چا پشه 500 ګرام 200 ګرام 1000 ګرام آیس چارس لیکل شي هر شای په خلاص میدان په صفه میدان د هر شي هر سړی ته پاته دو خو سیک ژغه دای نشي او سیک ژغهږي به دغه د ختمول او د مړول پلانینګ نه جوړېږي دا کیسې دي دا خبره دي ډیپټي کمشنر صاحب مانه ته پرشین کا ټیم چې نجیز حکومت باندې نجیز اډرینه فالو شوې دي سیک مانه دي پرشین کی عدالت شوه دراون عدالت شوه دراون خو زمين چې خو دې داسې دي بدته د غیر د عدالت تر تاک چې کیم د اغه اس قسم فائدہ نه کوي دا چې کله د دوه ځای نه لوړ شي باي نیم و ان شاء الله په د بندزار سکاو او باي نیم و د غبني د عدالت تر غون های کورټ ته ورغون چې سر سره ودرېږي دا هر کتین کې تداوی چې پښتنه کول سٹارټ کیه مو باندې سوال کاوه مونږه پښتنه کاوه مو باندې د حق ته مونږه پتا کاوه چې جمشیدا دغشي اختیارات مو ته درکړي تو چې دا ایو کړ د تشي د پورا ایو کړ تو چې دا ناو کړ د ویلو کړ د تو سه حق تا تو سه ویي تو سه سوال کوي جواب یې غوړي شعور دغه تا وی دغه ته شعور نو وی چې مو په پښه ایکاوه و مو په نه پښه نه کاوه نه چې ستو ته خپل ضمیر درته وی ایخ پښتنه کاوه او د ظلم او زیوتای او فرعونیت د چان غون پولیس ډپارټمنټ شمه شپورا سکول رزق خورلا دا ډیر عزتمن ملګری مشته پښه ډیر معزز ملګری مشته پښه ډیر غیرتمندي په پولیس شه ایګه تخپل پته لګیږي چې د زتی ما خبره کاو د دې ایګه نه هټ کې خبره کاو او چې د سیک چپلوسیه کوي سیک په د پردی چوکې ځای غشک شنی سیک په چا باندې د مټرونه ټینکی ډکای سالا بالا بس بازور ته روزه ډبل سواری پابندی دو کاغذ چیرې دي درنه چې دا سیک ته تونه د کاغذ ډیماند کوي قسم په خدای چې دغه په کیر شوه نن کسټم پلیټ گاډه ویلوړوي په خپل باندې چې ټیم موټر چلای د ایک کاغذ نه یا په سپرداري باندې پردای موټر روخستای ساتي ما خبره دو غریب عوام په کشته باندې موټر سایکلو کې کاغذ یې ور نه رسید یې وری به تو نه ودراوه به ایک تبلا طریقہ نہیں به ا غریب ادي په برګر شه سول زوري کوي او ته خپل پنان کسټم پلیټ گاډي شټیا شه رېشه ځکه چې دله خو د بالکل په تور ته مشوي دو وردی ته بدل دو د دې ګټي لګولې دي کیر شه به فیملی تنن کسټم پلیټ گاډه دراولای ځکه چې خو ورېر دی به ترځای د پلون کایډینګ راوي او توي چې د پلون کې خان ورېری پلون کې خان تر ځای چې ټیم شاید د عوام د پورا جرم دور ده ا د تو د پورا جرم دور ده چې ټیم شاید په عوام باندې اپ تو باندې ټیم نشه چې د عوام د پورا باندې اپ تو باندې تو ټیم اتی خانیه تو ټیم د څه گورنریه قسم په خدای چې دغه غونډه مخالف یم نه د ایک ټیم نه ډېر کیسه ډېر خبره داسې وي چې ډي پی او ته مو وکړلې به ور سره منلې ډېر سي چګونه ته مسول زوري کړی دي خور منشیات ختم شي تو ته سړی په اسټام دیر شي چې ز اسټام باندې لیکلي در کاون چې زمون شیات نه خرڅاو بس ته بامه دو تو ته چې تو ته چاوي چې ته منشیات ما خرڅوا وی چې خرڅوا مو سره ز پروف ویډیو پراته دي پراته چې په اش ډي اس پی و اسی چو دا بالکل ملاويستي چې اسی چو ورکړی یادي په خرڅ کړی یادي او ته ویلي چې خرڅوا په نوم ډي اس پی په نوم اسی چو دا د مو سره ز پروف پرتا مو سره پروت دي وی چې یو پولیس چې صحیح شي ټول نظام و صحیح شي بچار دو پولیس محافظ ده نن د مو په بازار شه د کانینا موتېږي چانه ګیلاو کې خالی واتی پنچاوینی سپویون جونیئر رینک تباہ برباد شو تو سره وی ډیوټي آکای موټر سایکل یې درتاونی وز دغه موټر سایکل وچره تر ځای کې ټیو ترکی به اخت نو خلاصاوه خو کچره بل څه ګنټي در ترکلا چې دغه د مفاد او فائدای به اخت خلاص کې هغه سپوی غریب غری ویلوړوي نشتا چې د ټیم اس بل خبره به تو سه متوي چې ته جمشید اس ته پولیس نه مانه کېده دا امرزای کوم تا د ټکا کاو چې امرزای کوم مشرون دا وروي په ټاون شه چاتی م احتجاج شو د ایک اف آی آر سی ټی ډی څنګه شو د سیل پرتا په اشه جمشید نصر بنگش بیا په سیوانه ټی شه بیا ورکړی دي میش چې احتجاج ته ورسي خاک خبره کوي او په دې باندې ګوته چې گای د سوال پکوم بس به دې میش نه دشتګار جوړ کی سیوانه ټی ورو کی دا اف آی آر یې کړه دا د امرزای مشرون یادی پشه و په سی ټی ډی دفتر شه 788 په پشه دو په میش 788 بیا ورکړیو د اف آی آر سیل پرتا د ایګه ورځ تحصیل دی لکه د سماد لاله ولا خبره چتی مدو امو د بانی مشرون دغه انتظامیات ورغلی دي به سوال په کوچ منه د جمشید سره تاسو د دمر زیاتای ویلې کوي
من خیر کارته سه مشتا او خوشایي چې د جمشید تشای دی کم سے کم د خو خاک ته چې مشتا د پته هولګری چې د جمشید سره د مرز یو تای و د دمر زوی ته سره ورسو چې دای د چا سره ملاو دا تشای کړی دی بنره تشای ور سره وینا به دا ټکا ورته کړه دا چې جمشید ته نغمه سودو پښتې سینګرا اګه اتیالا کریپیه د امریکینا اتر لجلی دی او کېرته ورکړی دی زه په جیل شم جمشید ته نغمه فانډینګ کوي ای شرمولیا شرمې جانا خپکه جانا نن یاته چې مو موبایلینه تو سه څنګه دی نن یاته چې مو اکاونټینه تو سه پچارت شدی وی شای وهفته ټندر کاو د غبانی عوام ته وشه په مو باندې د ستنه په برابر باندې چې داسې جرم ور باندې ثابت کې چې مو د پښتین د خورې سره و د پولیس ډپارټمنټ سره و د وردی نجیز استعمال مې کړای دا به وته څه د غونډه ته درېږي او زو سون شوټ کاو او په دغبانی په دډګری باندې چې په د پاکستان شوی مو فیملی و ورځ یانه کې تیرا یو هفته ټیم در کاو ټول انتظامیه ته چیلنج باندې درته وی چې تاسو ثابت یې کیه امو موبایل باندې درته ثابت کیه درې در وخت په خلک په شتاړیه مټینګیون هو د سړی د توسه نه غوړي چې توسه تارای شي شرمېږي یا نه خپکېږي یا نه د سپیشل ایج افسرونه ته وایي چې په پردي پاپا باندې سترېږي په پردي تله باندې چې چالېږي د فیملی په پردي تله باندې چالېږي شرمېږي نه زه پوښتنه درنه کوم مو سوال حق ته جواب کا به سړی وي به ته مو ته جواب روکا بانی خلق میں تباہ و برباد ہو چاول وہ خلق پش نجهز فارینه دي نجهز منشیات دي نجهز خبره دي سمت له میدان دوزه تسره پورا سو چې روزي به منشیات چې روزي به منشیات دا وروي شکر الحمدلله نن چې دا ویلوړیو چې می جوړ کوم چې د وی هفته پر موبایل ته شای در باندې ثابت ته کې د کوم ته شو کی مو ته پاته دو چې دی مټینګیون یا در پر تړای شي دی د منشیات فروش یا کی دی د دهشتګرد یا کی دی د هر څه کی ځکه چې دی سره دفات دي چې سه پر ته داسې کوي دا پرین ما پښتنه دنه کړي موري کاټو ګور ځکه ډیسمس شو ایم به پتا نه ډیسمس شو چې د جمشید کرپشن کړه دا زه پتا نه ډیسمس شو چې د جمشید د وردی نجیز استعمال کړه دا پتا باندې ډیسمس شو چې د جمشید د خپل جونیئر رینک ته پر اوس ویلې چی گای کوئی چې ټارګټ کېږي به دای د اف د پر اوس ویلې چی گای ننیا په دغه باندې مو باندې پابندی دو چې جمشیدا چې کانسټیبل پر روډ باندې پریتیو د مستر غیل واسطه تو ژغ نه کوي دا د دغه ډپارټمنټ الله سرونه ز په دغه باندې پابند کړای وی چې کچره اوس پویتا تو یو سوس کی بنده دای جام دی د تو اسوس کانو ورسکاوي دا دغه الله سرونه په مو باندې دا پابندی دو چې د پولیس ته پروي ته د حق اوز نه چیګاوي پرېر دا دغه سم لري زړه مې بادېږي نن یا چې د خبرې رو چې پلونکای ټارګټ کیلینګ شکار شو ډینګای ټارګټ کیلینګ شکار شو دمر مې زړه بادېږي لکه په یو کېر شې چې د سکاو رر سره زیاتای سې کوي کنه دمر مې زړه بادېږي قسم په خدای له خو مې ډېر خبره باندې مې پردې اچولې دي مې وی چې نه د مې د امن غوښتل ول خلکي د اتفاق جوړول ول خلکي خو مو ته دمر پته ولګل چې د ډپارټمنټ اس ډېر یو هم امریکا جوړای خو یو هم مکمل داسه څه کوښ دي به داسه څه کاژوالي ته شای کوي او ته ما ځای کېږي چې سمره غلطه کوي چا سره غلطه کوي ان شاء الله چې پښتنه ویا کوم ژغ واچی کوم ونره دا کیسه پرېږ دی چې ټیپا کونسا به په اوریجنل چشتن باندې خاص کا او خو د نیو خو چې په ملخانه شه جمع کا به خرڅوي ویلې بدلوي ویلې چارج ته ونی ول خو هغه چارج شو کا به اوریجنل چارج تک شړ د پسندو شه چې ترالی چارج شړ ده به اوریجنل بیا منشیات فروش ته ور خرڅ کې چا چې منشیات خرڅ کړی دي یک وری کار صفه کړای به بیا چې سی چور بدلېږي به بیا وروړي چې مو ته 2 کیلو چارج پښ پیدا کوا چې چیرې نه یا مجبور وي او پیسې ډیلو سره وکي به وته چې شاده 2 کیلو پرچا و دیر کا دا کیسه لګیا دي دا خبره لګیا دي خو ایسا پر مې دا شعور په چا شاون لید چې څوک په کلی وطن باندې پښتنه ونه وکي چې مو سره د زیاتای کړه د زیاتی پښتنه درنه کوم دغه تشاور وی دغه تشاور نو وی چې به نو مرته وشه پلانکای يرته وشه نو باندې ته شای کاوه زیاتای تو سره اند شو ته د زیاتی شکار نه ته باندې د هم شو دي نه تر شوی ته په کلی شه نو یې په ټیم باندې ته عزتمن نه دی وړي شوی د زینه بل څه کو کې درنه سیاغه دغه ته پولیس وی محافظ دغه ته وی چې د عوام محافظین شه زړینه وګټه په دوک درشه سره ودرېږه په تکلیف شو سره ودرېږه د جانو مول حفاظت وکا او د شي ته تانه ته ورون شه بدای ته خون هیڅ روغای چې دا شزا وې زسرنګ ډاډاو دغه ته درته خون دي دغه ته داسې چې ګوندر ته وشاین چې په خپل مانشه واتس اپ ګروپینه جوړ کړی دي
چې د یوې تڼۍ نه بلې تڼۍ ته بدلېږي بیا د هغې تڼۍ مکمل دا اطلاعات ورکړي چې په دغه زوی شی پلونکي مشه دو داسې ویرلوی شی بیا دې مرپیې کوي په پلونکي دوی شی دا غو دو داسې ویلوی شی بیا د دې مرپیې کوي دې په خپلې منشه ګروپي نه جوړ کړي دي و هغه کسان په هغې تڼۍ شی احکېږي ځینې کسان وایي چې میرټ ریکارډ دا چیک کړ شي د ځینې سي چګونه چې جانی هیلیر والا ریکارډ دا چیک کړ شي کیمرا ټي وی خو د جانی هیلا تانا دو ریکارډ دا چیک کړ شي او دا قتل شي زنه داسې تانې دي چې هغه تاسو کورګوري یا نه هغه ته چې تیم داسې اجیس فقیر داسې صدا غونډه کاس وی به جانی هیله تا ورلږي زنه سي چګونه په مو په شدا غاویلی چې د مو سره په کمیټي شي مو سره په کمیټي شي چې کله ونی ولشنو به چکل احتجاجی نه سٹارټ شل بدای په سوشل میډیا باندې د ټکا کای چې جمشید د پولیس خسان نووا زنه کسان خو دغه دی باندې نه ترانسفر شل سه زیاده ټکا وکړو چې ا د میزبانی سین نه دی چې دای په باندې ډیوټي نه کوي په لک کې چې سیک ډیوټي کوي لک کې جانه وې د پاور جانه دای د دې شته شای کوي ته خو به د مو د خور نه شو چا دا ټکا کو چې جمشید د پولیس خسان نووا ایک پسر باندې لوس ای شاه جمشید او چې په تیم ټیم شه د تقریر کوو موبایل یې د مونږ په ایک ټیم شه د په موبایل باندې د ډي آی جی کالر راونو چې مو ولید او دا سه درې کاغذ وچول چې یو دوا درې د مو د شزه تعلق جمشید چې کولا به وې د زندگی دوزوي تنو راغلی جمشید چې کولا به وې د سنو خو جمشید ډیر زتمان کاستا مو تخپل کې شه پلور اوی مو ته مېر اوی مو ته غوند وی چې دا غون خلک داسې کوي به تو ولې داسې نه کوي مو ته چې خو سه خو داسې کوي یا خدا شکر الحمدلله په خپل ځون باندې مې فخر ده چې الله پاک ته مونږ د انسان خدمت وخلی چیرې د بل تشي زنور خدمت نه درنه وخلا بل داسې پیغنا چې هغه په دین اسلام شلیا پیغشه حرام ده شکر الحمدلله چې مونږ د یو مسلمانو د انسان خدمت وخلی دا مې غونډه هغه خبره درته وکړه چې په داشه څه قسم مونږ پروف غوړي ثبوت غوړي او زیه پېښ نکړ به داسې دغه دوړې لوسه تحصیل وچاو داسې وې وچاو مو ته د شزه زندگی خوان نه روکای مو ته جام دین خوان داسې روکای چې تراو یو داسې په چیک ساری تراو په پښتو په غیرت یې تراو دا داسې سر ټیټی مان لګیږي ونی کاو او پښتنه کاو سوال کاو جواب یې غوړو زه هغه سون اپریشیټ کاو چې څوک په مو باندې سوال کوي او جواب یې نه غوړي دا بالکل خیر دی وتا خو شعور دغه ته وی چې کله تو سره زیاتای وشي به د زیاتی پښتنه کا په موقع نشه کوي کمزیرا وي سبوته خو خلوشه به پاتا وکا مو سره چې چا زیاتای کړه دا پښتنه مې کوي نه کېده په چاوک په جماعت په پښتنول په دغه په پښتنه کوي نه کېده خو لیا مې انتظار دغه ورځ ته چې د مو د ژوندۍ څه پتا نه لګي نر ارشای پرونو ورځ مې خپل فیملی خپل خاندان ارشي ته پروت دي چا سره مې د بدیه شوقیان نشته بدیه چا سره نه راول نه د بدیه خدای پاک ته مې زر ورته بادو چې خدا پاکا د بدیه د نوم نه ماوس ہوتے او چې څوک په بدیه کړی دی الله دې ایګه بندا خصوصي فضل او رحم وکړي خو په پښتنول باندې پښتنه کوم چې سړی ته پتا ولګیږي چې واقعي دو چې کله دی و ظلم پښتنه سٹارټ کې به بل ظلم تو ته روکتا موشي مو په وړل شاپای سو خوستي شوې دي پلانینګ نه جوړ شوې دي د غړي پیو مو ته ترېټ روکړي چې جمشید ته زندگی ته خطر دو بینې نه روکړي وي و خپل دفتر شه ګوشک شنه ولاو او چې د تیمه خبره تکړی و او دمو تیم د صحتینه خوستي دمو ته تیم لټر وکړو غونډه تنه په دبند خبره دي غونډه افسرون په دبند خبر دي د باندې مشورونه په دبند خبر دي ار سړی ته دا پتا دو به چکلا سړی 25 ورځې د نشر جواته وای په موه مړو یې زپمړو لولې په مو باندې مړو د مو په ذاتی کلی شو چکلا مو ویډیو جوړ کړه اکاس مو ته اجازه خپل پردی سره تکشنستو له قرآن قسم یې تر وړل چې نه مې پیسې در باندې خوستي نه د ګناګور یو د اسه سیک پتا به مې سره شخای د تمې جوړ راغلی مشرون مې ورواستل دای په زموار کرسی نوستا دای وی چې موته د پتا نشته چې د تریک موته شارو کړی دی ته په برېښه زه په هټکی باندې لپخوري چې مو د پوسټ کراو چې باندې ته چې تیم دی پیورو غي د خو ډیر په خطر کاستا چې تو ته د پتا نشته چې تو ته د تریک چا در کړی دی د وینره ته ته شي پتا ولګي تو خو خالی صرف په جنازه باندې دغه ولې چې د سلامو کې او ډیر پکښش ده وای کنه بعد د اکاونټ ته پیسې ورشي بس په دغه ټکی باندې دغه افسرونه رشیه بات په لګیږي کله سکه سم هر بیر په استعمالای کله سکه سم هر بیر په استعمالای کله یواو کی کله بلاو کی
کله مې دهشتګرد کی کله تشای وکي بچای پاته در نکاو رشین کا مې نه پاته در نکاو دمره د پسترګه ش خلاو چې لمه د نظام نه سای کړه ولیا د میژلون د کړي نه په د خور دمره پاته در نکاو رشین کا مې نه و چې تیم د مو عزتمن پولیس ولا ملګری دي عزتمن دي غیرتمن دي مجبوری دي بے وسیه دي امه د سر ګلون دي اکا افسرون دي کا په سربیل شه دي او کا په جونیئر شه دي زمانه چې شتا دي ډېر غیرتمن شتا دي او بے غیرتانه غیرتمن بنده مې دا وینا او دا سر کا قربان شیا پروا مې نشتا او په بے غیرته بنده مې کدا نی لیز یې په کاټ شیا کنه پښتنه کاو تو څه تا دا وی چې شعور دغه تا وی چې پښتنه او کې د خپل ظلم او عزت نه را دا کیسه پرېږ دی چې ټول نو یې دو د زینه بل چا وکړ به تو یې سي ټیپک یې درنه ونیولو به ور کا دوه نیم لکه ریپی ور کا بس به خپل ټیپک در باندې خارس کی الله خدا و بدل خدا واخو چې د 40 میگزین یې نو وړي والسلام